زه د پاکستان سفارت دننه په افغانستان کې بندوم، په یو شرط بندوم حمزه، که ته غیرت لري، که ته نر یې، دا د اوپن چیلنج در کوم چې ته لاړ شه مرتد منیر نه دریشي وباسه، بیا زه د پاکستان سفارت په افغانستان کې بندوم. اوس ته ماته وایي چې صدقه د شمشکې د مرتد منیر نه د دریشي وباستل زما کار نه دی، دا د بسته ولس که سیاسي دی که فلسفي دی که هر څه دی، صحیح ده؟ ټول کانټینټ د ډیلن پیج هغه نامي انګریز نه دی ټول کانټینټ پټ کړی دی، په پردي قصو باندې دی ځان ببر رسولی دی. څنګه چې په پردي خیراتو باندې هر څه دی ټول ورکړي دي. ته زما د بحث نه قربان، ما صرف د پښتونخوا ځوانانو ته ثابتوله چې دوی صرف دوزي ولي، دا د عمل خلک نه دي، هغه ثابته شوه. اوس دا دې نه کې زه غټ تحریر نه کوم، تا غوندې به لنډې خبرې وکړم او ډېر خوشحاله یم چې تا ثابته کړه چې څوک نر دی څوک نر نه دی. فقط لنډ زم تا ته جواب در کوم. اول تاسو ویلې چې زه بخښنه غواړم چې ما ترخې خبرې وکړې، د هغې نه وروسته مو بېرته توهین شروع کړه. ما ته مې پلار وایي چې کله چې یو دریځ ټاکې د ثبوت په اساس یې باید وټاکې، او نر غوندې دی چې کله یو دریځ غوره کړه بیا به د هغې د خاطره بخښنه نه غواړي که پوهېږي برحقه اوسي. اوس کوم انسان چې په پیل کې بخښنه غواړي د یو کار دپاره چې کړي دي او بیرته د هغه کار تکراروي، دا د هغه خلکو نه دی چې خپلې توکړې لارې بیرته سټي. پس لیول په اړه چې کله مونږ غږېږو، زما او ستا لیول معلوم دی. زه هېڅکله خپلې توکړې لاړې نه سټم. که زه وایم بخښنه غواړم بیا هغه کار نه کوم، ځکه ته د نرتوب لیکچر ورکوي، د نر خبره معلومه وي. ته یو طرف نه وایي چې زه نه کوم بخښنه غواړي، د بل طرف نه بیرته هغه کار تکراروي او ما ته وایي چې ستا په څېر تا ته یو بل ډاکټر پکار دی، یو بل ډاکټر چې تر څو مور زیږوي ناوخته به وي، خو د تا دپاره زما غوندې ډاکټر یو ستر علاج دی. دومره خبره جان، زه بخښنه غواړم. ما فکر وکړه که تا د افغانستان سپین بیرغ ښویده، ځکه تا څو ځلې چې د بیرغ خبره وکړه بیرته د طالبانو نوم ورسره یو که، او ما فکر نه کوم چې ته د پاکستان بیرغ یادوي. نو ته خو دلته د پښتونخوا ځوانان فکر نه کوم درته ناستي، ځکه دومره مهم سړی نه یې، کله چې خپله لایف راځي 100 نفر هم درته نه کښېني. خو خیر که چېرته د پښتونخوا ځوانان ناست وي، زه هغوی ته وایم چې ګورئ ځوانانو، دا سړی رښتیا وایي. که دا ما ته وایي چې ته دننه په افغانستان کې د پاکستان سفارت نه جنډه راښکته که، یعنی د پاکستان سفارت بند که په افغانستان کې، د هغې نه وروسته به زه خپل پاسپورټ وش کوم، نو تاسو پوه شئ چې د ده سړي لیول تر کومه حده دی. دا داسې دی ورور ښه، لکه پاکستان کې چې پاکستان په ما حمله وکړي، زه بیرته د پښتونخوا خلکو ته ووایم چې تاسو ما ته مرتد منیر ووژنئ، بیا زه بیرته راپورته کېږم پاکستان ته د حملې جواب ورکوم. اوس به د پښتونخوا ځوانان وایي چې وسړیه پاکستان حمله په تا وکړه او ته بیرته خپل غچ تر هغې نه اخلې تر څو موږ درته مرتد منیر ونه وژنو. دا یعنې څه؟ موږ ولې باید د تا د خاطره مرتد منیر ووژنو؟ تر څو ته بیرته د خپل وطن غچ واخلې. دې ته خلک وایي ټر په پر پټول. سفارت ډیپلوماټیکې اړیکې مخته وړي. د سفارت په توپیر یا په تعریف باندې حمزه جانان نه پوهېږي، ځکه د ده لیول بیخي پورته دی. مطلب ته پاکستان منې؟ یو دقیقه ورور، مطلب پاکستان دې منې که نه ډیپلوماټیک اړیکې دي؟ ګوره جان حمزه جان، زما خبرې واوره، زه دې پوهوم. زه تا ته د ډیپلوماسۍ تعریف در کوم جان. ډیپلوماسي د خبرو د لارې د مشکلاتو حلولو ته وایي. مونږ د پاکستان سره په اوسني شرایطو کې په اعلان شوي جګړه کې نه یو. پاکستان په مونږ باندې حملې کوي. صدقه د تا د لیول نشم، زه پوهېږم چې ته به یې نه منې، اما په دې اړه لږ سوچ وکړه. تا ډېرې خبرې زما نه منلې، اوس یې منې، اوس زما په خبرو باندې ګام په ګام مخ ته ځې. سو ډیپلوماټیکې اړیکې هغه اړیکو ته وایي چې ته د جګړې تر څنګ د خبرو د لارې ستونزه غواړې حل کړي. پاکستان په مطلق شکل د افغانستان سره جنگ نه لري، افغانستان په مطلق شکل د پاکستان سره جنگ نه لري. کله چې دوه هیوادونه د جګړې اعلان کوي، هره ورځ شپه ورځ درزغوبلي، د هغې نه وروسته سفارتونه بندېږي. سفارتونه د ګلخانیزم کومه حجره نه ده چې چاپه راشي او بنده شي او چاپه لاړه شي بیرته چالان شي. سفارتونه په وروستۍ 90مه دقیقه کې بندېږي، کله چې هیوادونه په مطلق شکل جګړې ته دننه شوي، کله چې د هیوادونو په ټولو کرښو کې جګړه روانوي. د تا بابوجي باندې چې کلم عربستان فشار راولي او درز مونږ نه جګوي، مونږ بیرته دلته ځي
ګور حمزه جان پرېږده چې زه خبرې وکړم صدقه دې شم دا خندا دې په سایلنټ موډ کې هم کوی شي نو هغه وخت تاسو دا کار کوی شئ زما غږ د پېښور په ځوانانو دا دی چې ورونو مونږ چې کله د پاکستان سره په مطلقه جګړه کې شو بیا مونږ باید سفارت بند کړو که نه د نړۍ هیڅ هوښیار هیواد خپل سفارت د بل هیواد په مخ نه بندوي ځکه هر هیواد په دې باور لري چې بالاخره جګړه پای ته رسیږي او جګړه تر اخره پورې د حل لاره نه ده اوس پاتې شو ستا د پاسپورټ شکول ورور زه پوهېږم هغه په تا ډېر ګران دی یارجاني پاسپورټ دی هغه مه شکوه ولې که ته چېرته دا غوښتنه مانه کوي چې ته د پاکستان سفارت بند که بیا زه خپل پاسپورټ شکوم دلته دوم الفاظ تا ته کاروم یو فردي مسؤلیتونه دي یو عمومي مسؤلیتونه دي زه تا ته که چېرته ووایم چې زه د پاکستان سفارت دننه په افغانستان کې بندوم په یو شرط بندوم حمزه که ته غیرت لرې که ته نر یې دا د اوپن چلنج در کوم چې ته لاړ شه مرتد منیر نه دریشي وباسه بیا زه د پاکستان سفارت په افغانستان کې بندوم اوس ته ما ته وایي چې صدقه د شمشه کې د مرتد منیر نه د دریشي وباستل زما کار نه دی دا د بسته ولس او د بابوجي کار دی پس د افغانستان کې د پاکستان سفارت بندول دا فردي کار نه دی چې زه لاړ شم سفارت بند کړم زه دا کار نشم کوی دا د افغانستان خلق او د افغانستان حکومت دا کار کوي او هغه وخت کوي چې شرایط مساعد دي چې مونږ پاکستان سره په جګړه کې حکم چې نه یو بله موضوع نو ته فردي مسؤلیت راخلي په عمومي مسؤلیتونو باندې اچوي کوم ته چې وایي چې ټر په پر پټکا بل تا ما ته ویلي چې ته د نم کاناډا ته وتښتېدې د دې د خاطره چې ته د پاکستان د حملو نه ډارېدې سمه ده ورور هر څه چې ته وایې وایه زه تر هغې حده پورې نه شخصي کېږم یا ته د تا لیول نشته یا ته چې دی دغه د نورو خلکو کنټینټ وټیور ځکه دا شخصي باز دی زه په دې اړه بحث نه کوم که زه چېرته ډېر شخصي شم خدای ناخسته بیا زه دا هم ویلی شم چې هو زه هغه انسانانو نه یم چې په لایف کې ناست وم او د ما د څنګ نه مې ښځه تېره شي اوس دا یو پیغور دی چې یو انسان یې په شخصي الفاظو یو چاته ورکوي حمزه ورور زه تا سره شخصي مشکل نه لرم زما په شخصیت غږېږي زما په کنټنټ غږېږي ما ته وایي کاناډا ته د طالب د ډار نه وغږېږي اټس فاین هغه شخصي مسایل دي ډېرو خلکو په ما تهمتونه کړي ډېرو خلکو په ما بحثونه کړي زه آی اګري ود دم زما بحث ملي دی کله چې زه تا ته ګل خان وایم د دې د خاطر درته وایم چې د افغانستان او د خیبر پښتونخوا د عامه خلکو د ملي منافعو په خلاف چلند کوي پس یو شی مګم تا ته وایم خیر دی ورو د مونږ د کلمې راوشکولې نور دغه د زړه نه تعریفونه مه جوړوه تا ویلې د نر معنا ننګ دی صدقه دې یو د صبر صدقه دې د اجازه نشم زه پوهېږم چې ولې اوس دخالت کوي ځکه دې تعریف کې دې م لړلي نر دې وښوده نر هغه چاته وایي چې ننګ ولري ګوره ورور مې نر جنډر بیس دی د جنسیت بیس دی کله چې ته تذکره اخلي تا ته په تذکره کې لیکي نارینه ډاکټر یې ته په تذکره کې لیکي ښځینه هېڅکله بیا دا ونه وایي چې نر د ننګ نه اخیستل شوی او هر څوک نر کیدی شي سبا ته مسکا خور وایي خیر چې ما ته تذکرې کې ولیکئ ډاکټر مسکا نر ولې ځکه زه ننګ لرم هر هغه انسان چې ننګ لري هغه ځان ته نر نشي ویلی یو ځل د افغانستان ته ویلي چې د افغانانو معنا اوبه راوړونکې ده بیا د ویلي چې نه افغانستان یعنی افغان دا د څه شي نه اخیستل شوی معنا یې چې دی پښتانه دي اوس د نوی تعریف پیدا کړی چې نه افغانان مسافر دي دا وطن د بل چاو اوس د نارینهو کې په شرمو شرمولو داسې مه کوه سبا ته تم کور کې چې دی میرمن لري میرمن بیبي دې وایي بیا درته چې ما ته جنډر کې ولې نر نه دی لیکلی خو زه م ننګ لرم نارینه جنډر بیس لفظ دی یوازې د یو انسان د جنسیت د ښکاره کولو دپاره استفاده کیږي او مونږ پښتانه ځکه وایو چې زه نر یم د دې د خاطره چې فزیکي ځواک د مونږ د ښځینهو نه ډېر دی نو د دې د خاطره چې ته راغلی وې چې د خیبر پښتونخوا پښتنو ته لیولونه وښایې زه وایم مونږ چېرته ستا لیول ته رسېدی شو اشنا ولې دومره درته وایم چې مونږ په اوسني شرایطو کې د پاکستان د سفارت نه د پاکستان بیرغ ځکه نه ښکته کوو چې مونږ د پاکستان سره په ښکاره سل په سله جګړه کې نه یو دخیل او هر هغه څوک چې په عادي خبرو باندې بیرغ ښکته کوي ورور مې دو خلک دو په ډیپلوماسي نه پوهېږي نور زه کوشش کوم بحث مې لنډ وي ولې ځینې خبرې داسې چې سړی حیران پاتې شي یار اجازه راکړه جانان ډېره ښایسته ما وختي خندا وکړه مې په دې وکړه شکیب جانه تا ویل چې عربستان په پاکستان فشار راوړي درز زموږ نه وباسي په دې مې وخندل درز در نه وباسي نو خیر خبره خو دې رښتیا وکړه درزونه خو یې درنه ډېر وویستل او کوم چې ظلم دی خو خندا مې دې پورې وکړه چې تا ډېر په ښایسته انداز کې وي چې درز رانه وباسي
نو راځم د دویمې خبرې له وخت تا په خپلو خبرو کې اوس ویلې که پاسپورټ نشکې نو مشکوه نو صحیح ده که نه زه به اوس ته بحث شروع شوی په پاسپورټ باندې خپلې خبرې نه وروسته شوې اوس د ما ته کنډیشن راکو که نشکې نو میش کوه صحیح ده نیش کومه خو ځان له دې پکې لاره پیدا کړه چې نه یاره بیرغ نشم ښکته کولی هغه ډیپلوماټیک اړیکې دي او زمونږ ډیپلوماټیک دي او دا دي او هغه دي او ستراتیجیک دي او دا کیسې میسې دې وکړې قربان کله چې درس در نوباسي که نه تا ته ډیپلوماسي او ستراتیجي در یاد شي خود به د ډیپلوماسي او ستراتیجي کې چې درس در نوباسي چې درس در نوباسي او په ځمکه پروت بیا ته د ننګ او د غیرت او د واپس د خج خبرې نشي کولی درس دې خوړلی دی اوس په خود د ډیپلوماسي خبرې کې ته څنګه پښتو د ډیپلوماسي کې دې لپاره غلی شه زه د ځواک وایم ته ته یو چپ شه زه د دغه درس زه دا خبره خپله پوره کړم جانان دا درس ګوره ته د احسای نفرې ته د افغانانو په کور کې ناست یې ته افغانانو ته داسې سپکاوی خبرې پوره کړې دې پسې زما نوبت دی جانانو نو دا ډیپلوماسي حل کېږي شکیب جانا چې کله یو سړی وخل وخوري بل پې زوروري نو کمزوري وي خیر د راسره کښېنه ډیپلوماسي به وکړو په خپله خوله د اقرار وکړو چې موږ پاکستان سفارت ځکه نه بندو چې موږ ډیپلوماسي کوو ډیپلوماسي دا د که بیرغ د ښکته کو پاکستان سفارت د بند کو دروازې به درنه شپږ درزونه وباسي دروازې اوس خو په میاشت کې دي بیا به درنه دروازې وباسي درزونه د دې درزونو نه ځان بچ کولو دپاره ډیپلوماسي دا ټکې تا ځان ته کارولې صحیح ده په دې باندې په سیاست کې ټوله دنیا پوهېده چې ډیپلوماسي څه ته وایي امریکا ایران سره ډیپلوماسي نه کوي امریکا پې درزونه کوي زوروره ده امریکې عراق سره ډیپلوماسي نه کوله درزونه یې پې کول افغانستان سره ډیپلوماسي نه کوله درزونه یې پې کول صحیح ده ډیپلوماسي د کمزوري سړي ته سیاست کې کمزوري سړی زورور ته چې ځان عاجزه کوي چې نه که عاجز یم خیر دې پرېږده او هغه کار ته وکړو په خپله خوله دې ووایي چې نه شم ښکته کولی پاکستان بیرغ و سفارت نو زه خو هم درته دغه وایم قربانه چې د پښتونخوا د سړي نه تمه کې چې پاکستان داسې پاکستان هغسې راپاسه پاسپورټ کو بیا به مونږ افغانانو سره خبره کې نو زه تا افغان ته وایم ننګیالي افغانه پتمن افغانه چې کوم هیواد در باندې بمباري کوي همغه هیواد سره ته ډیپلوماسي کې غچ ته ولې نه اخلي ورځې پې ولې نه اوس دې وویلې پاکستان سره مطلق جنګ کې زه اخته نه یم نو چې دونه خلک یې دله ووجل بیا هم ته مطلق جنګ نه کوې پاکستان سره دا خو ته بې غیرته شوې ځان ته سبا پتمن او غیرتي ونوې د پښتونولۍ په اساس کې هیله کوم مسکا صاحبه مسکا خور زما نوبت دی زه دا پوره کومه شکیب پوره خبرې کولې زما نوبت دی زما نوبت دی نو حمزه یو د قضا چې راغلی یم نه چې راغلی یو خو ته غږېږې کو ته توضیح کوې زه یو افغان یم د څنګه غلی شم تا ته چې ته ماته ګوره اوس ته زما خبرې واوره نو چېرته فکر ډېر وغږېدې حمزه نه موږ ډېر تاسو ته غوږ ونیو خو تاسو افغانیت ته توهین کوئ د یو افغانۍ په صفت زما نه منم بیا زما ځواب راکړه ډاکټر یې مایک ورباندې کړه ګوره دا لایف دی دغه ته روان ده زه فکر کوم دلته یو خبره ده وایي زه چې نه شرمېږم ما به څوک وشرموي اوس نو نه حمزه خو وکړه ما پسې وروسته بیا د مسافرو مایک یې ورتاړه هیله کوم زه بیا ځم ګوره مایک دې وتاړه دا موږ څومره ښه غلي درته ناست خیر د ډاکټر مسکا به خبرې وکړي بېرته به جواب ورکړي مهرباني ګورئ اول خو په اول حمزه
د یو افغان په صفت د یوې پښتنې په صفت اوس خو یو دقه خو ته خو څومره وغږېدې استغفر الله یو دقه خو نو شکیب صاحب نوبت کې ته ونه غږېدې زما نوبت کې ما هغه کې مایک خلاص کړ شکیب مایک بند نه کړ او ستا نوبت کې مې خلاص کړ تاسو ته لایف ډیبیټ کوئ نه نه پوره ته واوره پوره شو ستا نوبت که ستا خبرې همغه تکراري دي چې افغان دی ډک افغان دی ډک رئیس ته کړو جنډه ښکته کړو جنډه زه درته وایم دا مایک یو دقه دا مایک خو ورته لطفا تاسو یو بل ته وخت ورکړئ بیا ما پسې وغږېږه بیا په ما پسې وغږېږه ستا نوبت پوره شو الریډي ستا نوبت پوره شو ته بیا وغږېږه په اجازه باندې زه لګېږم په اجازه باندې غږېدم ما د چا نوبت نه دی اخیستی ما اجازه واخیسته اجازه مې واخیسته ما چا نه نوبت نه دی اخیستی اجازه چې کله زه پوره کړم بیا تاسو وغږېږئ هیله کوم او زه دا خبرې پوره کوم شکا خور بیا ته اجازه واله خپل نوبت کې وکړه نو خبرې دراله دا پکې یاد نه کې چې تاسو دا صحیح وغږېږئ توهین مه کوه نه مسکا خور توهین نه دی که یو خبره مې دروغ کړې وي دروغ توهین دروغ مې یو خبره هم نه ده کړې ټولې خبرې مې رښتیا وکړې که په رښتیاو باندې خفه کېږي بیا د لایف کې مه کښېنه خورجانې بیا ته لاړه شې دې سره که دروغ مې ویلي په دروغ باندې تاسو ما پټ کړئ راځم زه خپله خبره راغونډوم زه خپله خبره راغونډوم زما اخره کې خبره دا ده لاندې ځوانانو ته زه پیغام ورکوم وختي شکیب صاحب وایي چې ته اړین نه شکیب صاحب تا چې خبرې کولې 160 نفر درته دې لایف کې ناست وو زه چې رالم 1200 ته خلکو ورسېدم صحیح ده نو دا خبرې بغیر سټټسټکس بغیر فیکټس نه مزه نه کوي د لایف ته خلک راغلل زما ته وایي که زما په نفرت راغلي دي که زما په خوښېدو په 160 کې غږېدې اوس په 1200 کې لګیا دا دا ولنې خبره دویمه لرازم دویمه خبره ده د پښتونخوا د خلکو نه هغه تمه وکړه کم کار چې ته پخپله کولی شي د پښتونخوا د سړي نه دا زما هیلم ده او لاندې ځوانانو ته م زه وایم د افغانانو نه به هغه خبره اورې کوم کار چې دوی پخپله کړی دی چې پخپله یې نه دی کړی او تا نه تمه کوي دې ته منافقت وایي لکه څنګه چې شکیب صاحب په لایف کې د پاسپورټ شلولو خبرې کولې اوس ما ته وایي خیر دې مې شلوه که ته یې نه شلولو غواړې موږ پاکستان سفارت نه بندو دې ته 180 ډیګري ټرن وایي 180 درجې ټرن یې واغستو اول یې وایي زه پښتون سره خبرې نه کوم ما سره 2 ساعته وغږېد خپلو خبرو باندې نه ودرېږي قربان او ما درته ووایي چې شلو مې اوس وایي نه زه بیرغ او سفارت نه بندوم دا خبرې تکراري کېږي صاحبزاده صاحب هیله